باب الانفاق مما يحب ومن الجيد باب دی بیان د خرچو کولو کې د سشینا مما يحب دا غمال نه چتا ته خوخي ومن الجيد خمال خرچ کوا خ او غره مال خرچ کوا الله بداغي تعالی غره بدل درکې قال الله تعالی الله تبارک وتعالى فرمایلن تنالوا البر هچرتا سن شر سیدله نیکیتا حتی تنفقوا مما تحبون تر دې چې تاسو خرچه وکړئ دا غسنه چې تاسو خوښوئ وقال تعالی الله تبارک وتعالى فرمای یا ایها الذین آمنوا انفقوا اے ایمان والو خرچه کوئ من طیبات ما کسبتم د پاک غسنه چې تاسو ګټلې دي و مما اخرجنا لكم من الارض او دا غسنه چې ما تاسو لره استلې دي د زمکینه ولا تیمموا الخبيث مقص کوئ تاسو ردی شی منه تنفقون چې دا غنه تاسو خرچه کوئ وعن انس رضی الله عنه روایت ده قال فرمای دا کان ابو طلحه اکثر الانصار بالمدینه و ابو طلحه ډیر پنصارو کې په مدینه کې مالم په اعتبار د مال سره ډیرو من نخل کجوری وی وکانا حب امواله الیه وخوخ مال دی ابو طلحه ته بیروها باغ بیروها د کجورو باغ وکانت مستقبله المسجد دا بیت مسجد نبوی ته چودا مخامخ وکانه رسول الله صلی الله علیه وسلم يدخلها نبی علیہ السلام باغ ته داخله د ويشرب من ماء اسکلی به دوبون فیا پای کې طیب مزیدار قال انس رضی الله فرمای ولما نزلت هذه الايه کله چې نازل شد آیات چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون الله فرمای اچری تاسو نشه رسیدل کامل نه کیتا اچری تاسو جنت ته نشئ تللی تر څو چې تاسو خرچه وکړئ دا غسنه چې تاسو خوښوئ قام ابو طلحه پاسید الى رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال وی فرمایل یا رسول الله ان الله تعالی انزل عليك الله تعالی پتا باندې دا آیات را لګلې ده چې لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان حب مالي الي بيروها ما تخوخ مال کم مال دے بیروها باغ دے وَإِنَّا صَدَقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى او یقینا دا صدقه د الله رب العالمین د پاره ارجو برها زو میت ذاتم د دې د نیکی و ذخرها د دې د ذخیره کول عند الله تعالی د الله رب العالمین سره چې دا به زما د الله سره ذخیره الله به مال اجر راکړي فضاحت کی دا خرچ کیا رسول الله حيث اراك الله پاغه کی الله تا ته خود لري فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل بخ دا یو کلمه ده چې په وخت د خوشحالی کې استعمالیږي ذالک مال رابح نبی رسول الله فرمایل بخ وذالک مال رابح دا خډیر ګټور مال له ذالک مال رابح دا خډیر ګټور مال دی ولی زکه تا چا د پاره ورک الله د پاره وقد سمعت یقینا ما واورد ما قلت چتا ویلې و انی ارا او زدا مناسب غنمنت جالا فی الاقربین چتدا وګرځه په خپلوانو کې دا مال په خپلوانو باندې تقسیم کا فقال ابو طلحه فرمایل افعل یا رسول الله زبدا کارو کمه د الله پیغمبره فقسم ابو طلحه نو تقسیم کاغل ابو طلحه فی اقارب په خپلوانو کې او بنی عم او د تر په زامنو کې متفقون علیه قول صلی الله علیه وسلم دا قول نبی رسول الله مال رابح رویه فی السیین سیین کې راغلی دي رابح و رایح په یا سره هم راغلی دی بالبایل موحده په با موحده سره راغلی چې یو ټکی دی و بالیاء المثنات او په یا باندې راغلی چې دوه ټکی دي ای رایح علیک نفعه چې تا ته به د دې نفع راګرځي د دې فایده به تا ته رسیږي و بیروها چې حدیقة نخل دا د کجورو باغ و رویه بکسر البا دا روایت شوی دی په کسرې د با سره و فتحها بیروها او بیروها دواړه ویلی شي نو بابونو کې مقصد داو چې منګ او تاسو به څه کوو خرچې به کوو صدقات به کوو د الله رب العالمین په دین باندې نو الله به رب العالمین منګ او تاسو ته اجر راکړي الله به الله عز وجل منګ او تاسو
جنت ته بوځي. رب العالمین دې موږ او تاسو له د نیکو اعمالو کولو توفیق راکړي او الله دې موږ او تاسو کې اخلاص پیدا کړي. وصلی الله وسلم علی نبینا محمد صلی الله علیه وسلم.